په افغانستان برید کولو ته بهانې مایکل میکال وایي د یوځل بیا په افغانستان کې سر راښکاره کړی. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې پخواني مشر میکال خبرداری ورکړی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې داعش بیا سر راښکاره کړی. میکال وایي د ټرمپ اداره چې ډیر ژر به خپل کار پیل کړي باید د داعش خراسان مخ په زیاتېدونکی ګواښ جدي ونیسي او پر وړاندې اقدام وکړي. میکال د دوشنبې په ورځ د ای بي سي ټلویزیون ته وویل یوه بله مسله چې زه یې په اړه ډېر اندېښمن یم د افغانستان سقوط او تراژیدي ده. موږ په افغانستان او پاکستان کې د داعش خراسان څانګې د بیا راژوندي کېدو شاهدان یو. دا واقعا ما اندېښمن کوي. طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې د داعش له منځه وړی او د افغانستان خاوره د بهرنیو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. خو د نړیوالو خپلواکو بنسټونو راپور ښیي چې داعش په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو په خپلو لیکو کې د خلکو جذبولو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راپور پر بنسټ داعش آن د طالبانو په امنیتي ادارو کې هم نفوذ کړی دی. میکال په دې مرکه کې ویلي چې په دې وروستیو کې له داعش سره تړلي 8 کسان امریکا ته داخل شوي دي. هغه د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه وغوښتل چې له 2 اونیو څخه په کمه موده کې خپله دنده پیل کړي ترڅو له 2 سترو ګواښونو د ترهګرو ډلو په ځانګړې توګه د داعش د رسنیو او انټرنیټي فعالیتونو مخه ونیسي. میکال د امریکا په نیو اورلینز ښار کې د داعش د یوه ملاتړي وروستي برید ته په اشارې سره ټینګار وکړ چې په دې کې شک نشته چې ترهګري د دغه هیواد لپاره مخ پر زیاتېدونکی ګواښ دی. د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې پخواني مشر هم ویلي چې په نیو اورلینز ښار کې پر موټر برید باید د بیدارۍ غږ وګڼل شي. د غوږ نیونې او توجه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چاره او ښه وختونه ولرئ.